سپینګیري سړي په محکمه کې عریضه کړې وه. قاضي چې کله پوه شو عریضه یې په خپل زوی باندې کړې ده نو حق حیران پاتې شو. قاضي پوښتنه وکړه چې په زوی دې ولې عریضه کړې؟ سپینګیري پلار په ځواب کې وویل زه د خپل زوی نه د هغه د وسې برابر خپل میاشتنی مصرف غواړم. قاضي په ځواب کې وویل دا خو ستاسې په خپل زوی باندې حق دی، نورو دلایلو ته پکې ضرورت نشته. سپینګیري سړي وویل سره د دې چې زه شتمن یم، هر څه لرم، د ده پیسو ته ضرورت هم نه لرم، خو بیا هم غواړم میاشتنی مصرف ترې واخلم. قاضي حیران شو، هغه څخه یې د زوی نوم او پته وغوښته تر څو محکمې ته یې حاضر کړي. قاضي همداسې وکړ. کله چې یې زوی محکمې ته حاضر شو قاضي پوښتنه ترې وکړه چې دا ستا پلار دی؟ هغه ورته وویل هو. قاضي وویل چې پلار دې په تا عریضه کړې چې تاسو به د خپل وسې برابر د دوی میاشتني مصرف ورکوئ. زوی یې په حیرانتیا سره جواب ورکړ چې پلار مې شتمن دی، هغه زما پیسو ته هیڅ ضرورت نه لري. قاضي وویل ستا د پلار غوښتنه ده او هغه په خپله غوښتنه کې په حقه دی، تاسې یې باید عملي کړئ. سپینګیري وویل قاضي صاحب که تاسې په دې باندې د میاشتې 1 دینار مصرف کېږدئ زه به خوشحاله شم، خو په دې شرط چې دا 1 دینار به په خپل وخت بغیر له کومه ځنډه ورکوي. قاضي وویل همداسې به کېږي، دا ستاسې حق دی. وروسته له دې قاضي حکم وکړ چې پلانکی د پلانکي زوی به د میاشتې 1 دینار په خپل وخت بغیر له کومه ځنډه درکوي. قاضي چې کله د محکمې څخه ووت سپینګیري سړي ته یې مخ ور واړاوه، ته ویې ویل که خفه کېږي نه ستاسې څخه یوه پوښتنه کولی شم؟ سره له دې چې تاسې مالداره یې، هر څه لرئ، ولې مو په خپل زوی باندې عریضه وکړه او دومره کمې پیسې مو ترې وغوښتې؟ سپینګیري سړي د سترګو څخه په داسې حال کې چې اوښکې روانې وې ویې ویل زما زوی ډېر مصروف دی، هغه هېڅکله د خپلو کارونو څخه نه وزګارېږي، په میاشت کې 1 ځل هم زما څنګ ته نه راځي او نه زنګ وهي. زوی مې پر ما ډېر ګران دی، زه وایم چې لږ تر لږه په میاشت کې په همدې پلمه حد اقل 1 ځل ووینم. د ژوند مصروفیتونو انسانان داسې راګیر کړي دي چې اولویتونه ترې پاتې دي، خو بیا هم که هر څومره مصروفه یې والدینو سره کښېنئ، خبرې یې واورئ، په مینه او محبت ورسره چلند وکړئ. په دې سره هغوی ځوانیږي، د قوت احساس کوي او تر ټولو مهم چې د الله جل جلاله د خوښۍ سبب ګرځېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.